مینه حسن باندې نه ده که بلال په تا مین شو نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مین شو دی کې لویه فلسفه ده. زما سوال دی مینه څه ده؟ یو وړه شان مجموعه ده، زه یم فکر دی عنوان دی، پکې لویه فلسفه ده. یا خو ځان پوهول غواړم یا خو ستا اصلاح کولی، ستا د ذهن حاتیله دا ګندره سیشلول لی. زما سوال دی مینه څه ده؟ بس جانان دی ورمان دی که د زلفو لاندې خوب دی د بڼو په تیره سکو ځان له زړونه غوسول لی، که د سرو شونډو لمبو کې ځان په زوره سوځول لی، که د سترګو کویکاب کې روکېدل لی او که نه د جانان غېږ کې ارمانونه رجېدل لی. نه جي دا خو مینه نه ده، دا خو ژوند سره تړلې څه کیسې دي معاملې دي. که منصور مې سر په دار شي زه به بیا هم رښتیا وایم. مینه سترګو کې نظر دی، مینه ځان لی اوسر دی، مینه وګوره یعقوب دی، مینه وګوره یوسف دی. دلته مینې ته لږ پام کا چې د مینې جدا کېږي د یوې مینې د سترګو بینا سترګې نابینا شي، تش د مینې په لباس هم نابینا سترګې بینا شي. مینه ژوند، مینه مذهب دی، مینه عقل نه مکتب دی، مینه لویه فلسفه ده، دا د زړونو حادثه ده. که په دې زه کافر کېږم په خپل کفر به خوشحال یم. زما یار زما ایمان دی، زما یار زما سجده ده، د جانان سترګې چې نه وي نه کعبه نه مدینه ده. مینه حسن باندې نه ده که بلال په تا مین شو نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مین شو دی کې لویه فلسفه ده. ناز مینه انداز دی د موسی د جلال راز دی، د عیسی د حکمت نوم دی، د داود د نغمې ساز دی. مینه رنگ دی، مینه شړنګ دی، د خواجه د رباب ټنګ دی. مینه رب سره اسمان کې دوه په دوه مباحثه ده. مینه په بوراک کې چې په خپو کې د جانان مې غوړېدلې وزر پروت دی. مینه نیمه شپه کې د خپل یار سره رشته ده. مینه یخ بادونه نه دي ابراهیم علیه السلام، مینه یخ بادونه نه دي، دا د اور یوه لمبه ده، دا چې سرې به سر کې وینې دا په مینه شین جنت دی. غرغنډې چې پرې بلیږي او دننه شنه باغونه دا سبل څه نه دي، د نمرود دور کیسه ده. مینه څه ده؟ مینه څه ده؟ دا په ځمکه اسمان نه ده. بس چې ځان درته سینګار کړي د غنمو یو دانه هم پیغمبر په ځان مین کړي. مینه دومره لیونی شي د غنم په بدله کې جنتونه کړي قربان. مینه ناز، مینه انداز دی، د موسی د جلال راز دی، د عیسی د حکمت نوم دی، د داود د نغمې ساز دی. مینه رنگ دی، مینه شړنګ دی، د خواجه د رباب ټنګ دی.